بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو، 11مې برخې ته مو هرکلی کوم. د شاهي محل په لوري چې دوی تلل، زبیر د خلکو یوه درنه غونډه ولیده. طلیب سینګ وویل: پاچا چې ستا سوغاتونه او آسونه ولیدل، خوښي نه په جامو کې نه ځایږي. د هغه په امر یې آسونه نندارې ته راوستلي دي. د آسونو جلب د ډېرو معتبرو خلکو او سردارانو په لاس کې دی. که پاچا د ابوالحسن په غم میرمن نه وای، پخپله به هم دې نندارې ته راوتلی و. زبیر چې ورنږدې شو، هغه 8 تنه سرداران یې ولیدل چې د آسونو جلبونه یې په لاس کې وو، چې ده په دربار کې په کرسیو ناست لیدلي وو. په آسونو داسې شالونه غوړېدلي وو چې په قیمتي غمیو ښکلي سوي وو. راجکمار په مسکا زبیر ته وویل: آیا ستاسو په هېواد کې هم د آسونو دومره قدر کېږي؟ زبیر ځواب ورکړ: نه، موږ یوازې د دوی د اوبو او خوراک خیال ساتو. طلیب سینګ وویل: دا د آسونو قدر نه دی، د آسونو د رالیږونکي په درناوي دا کار کېږي. په اسمان وریځې راخورې وې او هوا نسبتا معتدله وه. راجا د ماڼۍ د دوهم پوړ له یوې کړکۍ نه د سمندر په لوري کتل. زبیر او ملګري یې ورغلل. دی چې د پښو غږ واورېد، مخ یې راواړو، پاڅېد او زبیر ته یې لاسونه ورکړل. بیا یې خالد ته وکتل، ویې ویل: زویه، ستا د پلار په وفات ډېر خفه یم. زما په خیال د دوی کښتۍ د طوفان په سبب ډوبه سوې، خو که دا ثابته سوه چې د دوی په کښتۍ چا یرغل کړی او ډوبه کړې یې ده، نو زه به د هغوی د ځپلو لپاره خپل ټول پلان او بیړۍ د بصرې حاکم ته وسپارم. راجا وړاندې کرسیو ته اشاره وکړه او په خپله هم کېناست. خالد هم کېناست، خو دلیب سینګ لا درېدلی و. راجا دلیب سینګ ته وکتل او ویې ویل: کښېنه، تا ډېر لوی کار کړی دی. سر له سبا نه ته د نورو ټولو سردارانو نه وړاندې له شهزاده سره نږدې په دربار کې کښېنه. او بیا یې زبیر ته وکتل، ویې ویل: زه د بصرې د والي د خوښۍ پر خلاف څه نسم کولی، خو که ته د عربو زامن بې سرپرسته ګڼې او له دې ځایه یې بیایې، زه ډېر خفه کېږم. زه هغوی خپل بچیان ګڼم. که دوی دلته اوسي، ټول ضروریات به یې د شاهي خزانې نه حواله کړم. تاسې له هغوی نه پوښتنه وکړئ، که دلته په تنګ او په زحمت وي، تاسې یې له ځان سره بیولی سئ. زبیر ځواب ورکړ: هغوی هېڅ شکایت نه لري، له تاسو نه ډېر خوښ دي او زه د دوی پر ځای له تاسې نه مننه کوم. خو موږ نه غواړو چې زموږ د قوم یتیمان دې دومره لرې پاتې سي. د دوی ښه روزنه او تعلیم هلته ښه کېدای سي، وروسته بیا که بېرته دلته راستنېږي، نو بېرته به راواستول سي. راجا پوښتنه وکړه: تاسو ټول له ځانه سره بیایئ؟ زبیر وویل: نه، طلحه او څو نور سوداګر پاتې کېږي. راجا وویل: خالد او خور هم دلته پاتې کېږي؟ زبیر ځواب ورکړ: نه، هغوی له ما سره ځي. راجکمار په غمجنه لهجه وویل: نه، هغوی موږ نه پرېږدو چې ولاړ سي. خالد ته ما ورور ویلي. د پردې له شانه یو ښځینه اواز اوچت شو: او ناهید زما خور ده. بیا یو 14 کلنه نجلۍ د راجا په مخ کې ودرېده. هغه هم د راجکمار په څېر غنم رنګې وه، خو د بڼې جوړښت یې ښکلی او زړه وړونکی و. سترګې یې ښکلې او ځلېدونکې وې. خالد ته یې وویل: وروره، نورجانه دې غواړي. خالد اوچت شو، بلې کوټې ته ولاړ. نجلۍ هم په تک تک کې شاته راکتل. راجا ته یې وویل: پلارجانه، د دوی خبرو ته غوږ مه ږده. راجا زبیر ته وکتل، ویې ویل: ودې لیدل؟ زبیر وویل: ډېره ښه ده، زه دوی خپلې خوښې ته پرېږدم. خالد لږ ځنډ وروسته ځوړند سر بېرته راغی، په خپل ځای کېناست. راجا پوښتنه وکړه: زویه، زبیر دا فیصله تاسې ته پرېښوده، اوس ته ووایه چې دلته اوسئ که نه. خالد ځواب ورکړ: ستاسې پر موږ زیات احسان دی. که زما اراده وای چې آرام ژوند وکړم، نو ما به تاسې هېڅکله هم نه پرېښودی. خو اوس زموږ قوم په لرې لرې هېوادونو کې جهاد کوي او زما په رګونو کې د یو مجاهد وینه ده. ما اورېدلي دي چې د وخت د غوښتنې په سبب له ما نه کشران جهاد ته ځي، نو زه له دې نېکمرغۍ نه ځان نسم محرومولی. راجا تر لږ ځنډه سر ښکته واچاو او په چورتونو کې ډوب شو. بیا یې سر اوچت کړ او ویې ویل: زویه، ته د ابوالحسن زوی یې. که تا دا اراده کړې وي، نو زما باور دی چې د نړۍ هېڅ ځواک دې نسي راګرځولی. هغه قوم نیکمرغه دی چې میندې یې ستا په شان زامن زېږوي. خالد وویل: زه غواړم چې تاسې په خوښۍ ماته د تګ اجازه راکړئ. راجا ځواب ورکړ: د ابوالحسن د زوی خوښي زما خوښي ده.